ما یو 4 ذکرونه یا دعاګانې ښودلې وې چې روزانه انسان باید ووایي، د انسان په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راولي. هغه ویډیو ډېرو کسانو کتلې وه. اکثره کمنټونو کې دا لیکل شوي وو چې دا اوس موږ څو دفعې ووایو، څو دفعې موږ دا دعا روزانه ووایو، دا 4 دعاګانې یا 4 ذکرونه. یو شی ته پام کوئ، اکثره ځینې شیونه په احادیثو کې فضایل راغلي، خو دا نه راغلي چې څو دفعې ووایو. دا نو په دې پسې بیا ډېر مه ګرځئ، څومره چې ستاسې وس کېږي هغومره یې وایي. په هغې دعاګانو کې مثلا یوه دعا دا وه چې اول باید انسان روزانه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا وایي. ورپسې رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم یا استغفر الله واتوب الیه. دې دواړو کې چارې او تنویع، دا دویم ذکر. دریم بیا لا حول ولا قوة الا بالله داو. او 4 بیا درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك کور سره وایي. ښه ده. نو دغه 4 ذکرونه څومره چې ته کوای شي. زه څه کومه، زه عادتا مثلا د استغفار په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، او د درود په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ورځ کې 100 دفعې وویل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زه ورځ کې 100 دفعې حد اقل الله پاک نه بخښنه غواړم. نو دغه شمېر ته په کتو دا نور من کوی شو چې 100 دفعې وایي، 50 دفعې وایي، 200 دفعې وایي، چې څومره دې وس کېږي. خو دا 4 واړه وایه روزانه، ډېر زیات تاثیر لري، ډېر زیات. کله نه چې ما دا شروع کړی دا عادت، باور وکړئ زړه مې مطمئني، آرامه وي، تشویش مې ډېر نه وي، مشکلات مې ورسره حل وي. اکثره یعنی مشکلات زموږ داخل کې دي، زموږ احساس مهم دی. بار ډېر مشکلات دي، خو که موږ داخل نه ورسره قوي او احساس مو بدلی، بیا دغه بیرونی دغه ډېر په موږ تاثیر نشي کولی. کله چې زه ډېر خفه یم مثلا دعاګانې کوم، کله چې دغې اذکار کوم، ژبه مې په ذکر باندې مصروفه وي دغې اکثره وخت. نو زه مثلا دا کوچنی تسبیح لرم، دا د دې په خاطر نه در ښکاره کوم چې د اعلان فکر پې ونه کوي. دا نور عادي تسبیح ګوتو باندې څوک چې دغې، خو د دې خواله دی چې دا منګ سړی په لاس کې او ستا ورته پام کېږي چې ته عبادت وکړي، ذکر وکړي. دا چې زما لاس کې نه، باور وکړئ ورځ کې رانه ډېر کم ذکر کېږي، اما په لاس کې مې ورته پام مې شي، په ګوته مې خودي پام مې شي چې ذکر وکړم، اذکار وکړم، بیا یې شروع کړم، او نمبر یې راته ښکاري، تشویق کېږم بېرته ځان سره چې او دومره ذکر مې وکړو. هغه عادت مې تشویقوي په خپله چې ډېرې په دغه کې. نو دا عادت کوي خپل روزانه ذکر کوئ. ژبه په غیبت په ځای، د اضافي خبرو په ځای، د اضافي بې ځایه خبرو په ځای، ولې سړی په ذکر باندې دغه نه کړي. دا ذکرونه بیا قیامت کې ستا په حسناتو تله کې پراته یو الله پاک درته درنه کړي او جنت ته لاړ شي. څومره خوند کوي. واه، الله پاک دې موږ او تاسې ټول سره همالته راټول کړي په جنت کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیان دي شو موږ او تاسې وایئ آمین.